السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو یو ځل بیا درته راغلاست وایم د انلاین چینل څخه نوې ویډیو ګورئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو د ویډیو پر تمنیل یا په تصویر به تاسو لیدلی وي، زه تاسو ته د فیسبوک ښایسته په زړه پورې او خوندور اکاونټ جوړول چې تاسو څنګه خپل د فیسبوک آی ډي ښایسته او په زړه پورې جوړ کړئ. دوستانو تاسو به د ډېری کسانو آیډیانې لیدلې وي چې هغوی ډېرې په زړه پورې ښایسته، خوندورې او سټایلیشه جوړې کړې وي. نو دا ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، بغیر له کوم VPN څخه، بغیر له کوم مشکل څخه. دوستانو هیڅ شی به هم نه غواړي. نو تاسو ته زه داسې طریقه درته ښیم دوستانو. نو راځئ تاسې هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې ګنټې نشان او په آل باندې کلیک وکوئ. دوستانو راځم زه دا د خپل د فیسبوک آی ډي تاسو ته ښکاره کوم. دوستانو دا پروفایل درته ښیم. ګورئ دوستانو دا د ما څومره په زړه پورې ښایسته جوړه کړې ده، خو هر رقم ښایسته چې تاسو لیدلی وي دوستانو په هغه رقم یې تاسې جوړولی شئ. دومره ډېر رقمونه دي، دومره ښایسته په زړه پورې چې ستاسې به هم ضرور خامخا خوښېږي. خو دوستانو دا څنګه جوړ کړو؟ دوستانو راځئ تاسې اول خپل د موبایل براوزر خلاص کړئ. په براوزر کې به دلته تاسې سرچ وکړئ ټالیم. ګورئ دوستانو TALLEEMSEO.com، بیا له هغه وروسته سلش ورکوئ، بیا دلته ولیکئ فیسبوک څخه وروسته سټایلیش ولیکئ. دوستانو ګورئ دا د تاسو په خپل لیدلی شئ سټایلیش. بیا په سرچ باندې کلیک وکوئ. کله چې تاسو په سرچ کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته به هم دغه سایټ راسي، ماته هم دغه سایټ راغی. ګورئ دوستانو تاسو اوس ورته وګورئ. دوستانو دلته لاندې لیکلي دي دلته فیسبوک سټایلیش. ګورئ دوستانو دا خو دغه اپلیکیشن راغی. اوس دغه اپلیکیشن چې موږ او تاسو ته راغی دوستانو تاسو په خپله لیدلی شئ. اوس په دې کې دلته به تاسو لاندې راسئ، دلته به لیکلي وي فیسبوک سټایلیش. کله چې تاسو په فیسبوک سټایلیش باندې کلیک وکړئ دوستانو زه یې اوس تاسو ته رااړوم. دوستانو تاسو به ورته وګورئ فیسبوک سټایلیش ټالمسو .com سټایلیش فیسبوک. ګورئ دوستانو دغه د کله چې دغه فیسبوک تاسې داسې سرچ ورکړ دوستانو تاسې به یې اوس خپله وګورئ. دوستانو تاسې ته به دغه سایټ راسي. دغه سایټ چې تاسې ته راغی لاندې به راسئ. دوستانو اوس به دلته تاسې دغه د سټایلیش فیسبوک چې راوښتی دی دوستانو دا په ژړ رنګ کې دی. دوستانو په دې ځای باندې به کلیک وکوئ سټایلیش فیسبوک. چې په دې ځای مو کلیک وکړ دوستانو دلته به دومره په زړه پورې اپشنونه، اپلیکیشنان، لیکنې تاسې ته راسي دوستانو چې تاسې به یې هم حیران شئ. اوس دا پیج به لاوډ شي دوستانو تاسې خپل لیدلی شئ. دا پیج یو څه وخت غواړي. ګورئ دوستانو دغه د اوس نه تاسې لیدلی شئ څومره په زړه پورې ښایسته او ښایسته دي دوستانو. ګورئ دوستانو لیدلی شئ په دې کې تاسې تغییر هم راوستلی شئ. دا بیخي ډېرې هم دي دوستانو. داسې لاندې راسئ، هره یوه چې تاسې خوښه وي دوستانو، هره یوه چې په دې کې تاسې تغییرات هم راوستلی شئ. خو که غواړئ چې دغه ورباندې ولګوئ دوستانو نو دا بیا داسې کولی شئ. ګورئ دوستانو هره یوه چې تاسې غواړئ دوستانو هر سمبول جلا ده، کلیک ورباندې وکړئ، داسې یې کاپي کړئ دوستانو، تر پایه پرې ولاړ شئ. هره یوه چې تاسې خوښه وي دوستانو هغه تاسې کاپي کولی شئ. اوس مثلا زه دا را کاپي کوم چې دا مې را کاپي کړ. بیا راځم خپل فیسبوک اکاونټ ته چې فیسبوک مې خلاص کړ دوستانو. ګورئ دغه ده اوس په دغه کوم سټایلیش داسې ده دوستانو، یا به دلته بایو لیکلی وي یا به ستاسې دا سټایلیش وي. نو په دې به کلیک وکړئ، ایډیټ بایو به راواړي. د ایډیټ بایو څخه وروسته دلته چې کومه لیکنه وه هغه به خرابه کړئ، هغه به ډیلیټ کړئ دوستانو. که نه وله هم مشکل نه لري نو بیا به هغه کوم شی چې مې را کاپي کړی هغه به دلته پیسټ کړئ. ګورئ دوستانو چې پیسټ مو کړو دغه څخه وروسته په سیو باندې کلیک وکوئ. ګورئ دوستانو دغه د دومره په زړه پورې او ښایسته جوړ شو زما فیسبوک اکاونټ. یعنې هر رقم په دې نومانو کې ګورئ دوستانو دلته ډېر په زړه پورې ښایسته ستا تاسې په خپله لیدلی شئ. ګورئ دوستانو څومره په زړه پورې او ښایسته دي. هر یو تاسې را کاپي کولی شئ، په هغه کې تغییرات هم راوستلی شئ، یعنې خپل نوم هم کې لیکلی شئ. د هغه یو ځای ځینې ړنګ کړئ، ځینې ډیلیټ یې کړئ، یو توری بل توری پکښې ولیکئ. نو تاسې بیا ډېر په زړه پورې او ښایسته اکاونټونه جوړولی شئ. په دې طریقه خپل د فیسبوک اکاونټونه ډېر ښایسته کړئ دوستانو. نو که چیرې ستاسې دا ویډیو خوښه شوې ضرور یې لایک کړئ، د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا پورې